أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم چونکه نن د نبی صلی الله علیه وسلم د مبارک سیرت ورځ و دې پر موږ تاسو خبر رسولې و چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام مدینه الرسول مدینه طیبه یا طابه داخل شو. نو اوله د مسجد قباء تاسیس وکي د مسجد اهمیت مسلمانانو له ذکر کې چې د علاقه روح او جماعت دي. انسان چې کوم ځای کې ډیر کېږي نو په کار ده چې اول د جمعه غمو کې مرکز جوړ شو. به سلمان فارسی ایمان او به د سفیر رضی الله عنه واقعا دین ورسره به د علی رضی الله راتګ او علی سبه یو کور کې ډیر کېدل به د بیبي بن شریف د کور کې ډیر کېدل مسجد بني سالم کې د جمعې منځ کول. شپږ میاشتې وروسته د غزنه به انتقال او د مسجد نبوي تهذاب او بنیاد دغه موقع د ټول ذکر شو. به د اذان په اړه کې د ملګرو مشوره سونکو عبد الله ابن زید ابن عبد ربه به هغه شو خوب بریدو چې پای کې د کیسه کلمات د توحید ورته او خدل شو. هغه به بلال سے پازان کې داخل کړه. دغه پورې ځړه مسله وا حدیث کې راځي رسول الله فرمای علیه الصلاۃ والسلام وکله چې انسان په کور کې او د سو کې او مسجد قباء کې 2 رکعات منځو کې دومره فضیلت لري لکه یو عمره. د حج د خلې ځای غسر د عمل پنه ته زمون کارم زمون رب العالمین کارم د عمل سره لري. او د الله نبی فرمایي چې کله یو سړی په کور کې او د سو کې او د غینه به ورسره راشي مسجد نبوي کې 2 رکعات منځو کې د څه اجر الله ورکړي لکه حج قبول شوی حج. د دې اعمال معلومات کله کېږي چې کله انسان وفات شي. مسجد قباء کې هم مسکړي مسجد نبوي کې کړي او مسجد حرام کې د حجاج د الله بختور او نیکان خلک دي چې انت لړ شو په صحیح طریقه باندې اعمال در سره کوي صحیح نیت سره د رسول الله تابعداري سره. د نبی کریم علیه الصلاه والسلام عام معمول دا چې کله به خطبه ورکړه مسجد نبوي کې د هفته په ورځ بدلو مسجد قباء او انت به 2 رکعات منځ کو یو خدای ملګرو د خوشحالي لپاره او بل د دعوت مسله بل ته مخوړانه به ول او د دې مسجد قباء احمد به خلکو لا بیانو چې د دومره وشته او قیمتي مسجد دی. د عبد الله بن عمر معامل د شو چې د هفته ورځ برغه مسجد قباء کې به منځونه وکړو دغه نه بورو سره ملګرو سره کینو صبح به دعوت خبره شروع کړه. تقریبا د دوړ مابین کې 3 میل شاوخوا مسافه. نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې 2 رکعات موږ په دې ځای کې او په مسجد حرام کې دغه حیثیت لري عمره او حج او به قبول شي به د رسول الله په خپل باندې تصدیق. ذهن لوز دا سوال راځي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دا خبره ولې وکړه چې په دې قباء کې د موږ د شي د لکه عمره او په مسجد نبوي کې د موږ د شي د لکه قبول شوی حج. دا مې سوال دی. وجد هذا سلف لیکي ومن ترک شيئا لله عوزه الله تعالی خیر منها وچا چې یو شی د الله لپاره پرې خود رب العالمین بدل غوړه شی ورکړي غینا. ابراهیم علیه السلام پلار پرې خود الله ور اسماعیل ورکړي اسحاق او یعقوب. چا چې بد ملګری پرې خود رب العالمین ورته ښه ملګری ورکړي. چا چې خراب او حرام تجارت په وجه کې پرې خود زمنګ الله باغله د ښه تجارت تنظیم برابر کړي. رسول الله چې کله د مکینه را بار شو او راغی نو دا عمره او حج په مکه او بیت الله کې کیږي. هغه د الله لپاره پرې خود ځکه مهاجر شو نو رب العالمین ورته په مسجد قباء کې او په مسجد نبوي کې د عیوز ور پوره کړي. الله دې غیرت لري. د رسول الله غیرت له وکړه د مسلمانانو غیرت له ګوري دغه مطابق سره به فیصله کیږي. عمر رضی الله عنه ورځ چې یو خطر راوړل وېدا کار چې په شعبان کې شوی دی. شعبان د رمضان مبارک نه مخکې میش نو عمر سے ورته چې کم شعبان خو پار وخت دی. دا شعبان او تیر شوی شعبان غبل شعبان ترڅو پرې چې دغه سره کال او ورستاسو
یا دنه کې بده شعبان باندې فیصله نشي کېږي ملګری بده کې کنه سم مشوره شروع شو چې لکه د کال ور کم ځنه شروع کونو چا یو څه ویلو چې بل سبای صحابه د نظر ورکی قران کې رب العالمین د مسجد قباء باره کې فرمایي وې دا جمعه عقد چې دا اول ورځ د دې بنیاد په تحت تقوا باندې خود لري شوی دی د مسجد زرار نه دا غوړه دی من اول يوم دا ټکی راغه بس دې نه دا کال ونیو نو دلیل په دې باندې چې د مسجد قباء دومره اوچت حیثیت دی اسلامی کال چې کوم کال منغو تاسو سوار لسوا شمارو هغه د دې ورځې نه شروع شوی دی مسلمان سړي له مناسب هم دار چې هغه خپل معاملات په دې کال باندې بنې کې او د قشن د میشته یادي اوس موږ مسلمانانو بوختنه وکړه حمل ثور جوزا سرطان اخر پورې دا ټوله مسله ورته یاد ده خو کدا پوښتنه دی وکړه چې په اسلامي کال کې اولنې میش کومه ده اومه میش کومه ده بدل ده یادی دي دا وجه ده چې د رسول الله سره د اسلامي کال سره زمون اقا محبت صرف د خپل باندې پاتې شوی په واقع نفس الامر کې نه دي زمون معاملات هم په نورو کالونو دي تجارتونه په نورو کالونو دي او فیصله په نورو کالونو دي چا په میلادي کال شروع کړو چا په هجری شمسي باندې شروع کړل لیکن هجری قمری اگر که په دې کالونو باندې وسړي حساب کوي خود دې یادول سره ضروري او لازمي دي دا میاشتې چې اوله میاشت ده دوه مدار درې مدار او رمضان په دغه میاشت باندې راځي او اخري میاشت ده حدیث کې راځي رسول الله فرمایي عليه الصلاه والسلام وکم سړی چې د خیر د پر راشي معنا د قران او سنت د پر هغه په دې جمعات کې زده کړه او به بل چله او خود د جره کوم مجاهد د مجر قبا دومره حصہ کې طالب العلم مجاهدی د الله نبی فرمای وکم سړی چې طلب د علم کې قدم اوچت کې الله ورته جنت د الله را اسانه کې او کدا شرط وفات شي د شهید دی شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمای چې الله د بدن په قبر کې نه خوري کوي لکه د نور شهدا وغندي پنځل اسکسان یو بګدا حدیث کې دا راځي رسول الله فرمای وې په مابین زما د کور او د منبر کې یو باغچه د باغشو د جنت نه ده څه مطلب نبی کریم علیه الصلاه والسلام د حدیث مطلب دا دی چې رب العالمین به د غزمه کا واخلي او روغه به جنت لور داخل کی تر دې کور فضیلت به بهترواله یو حدیث کې دا مرجد الله نبی فرمایي چې مسجد حرام کې کله شړې موضوع کې نو یو په یو لګ باندې او مسجد نبوي کې چې وکه نو یو په زر باندې یو روایت کې 50 زر راغلي دي لیکن اهل علم فرمایي چې پای کې وروي د علما ور باندې کلام کړي ابو الخطاب الدمشقي ا کمزوري ده نو یو په زر باندې زر منځونه په یو ځای کې وکاو یو په مسجد نبوي کې یو لک منځونه په یو ځای کې وکا او یو مش په مسجد حرام کې د دومره اوچت حیثیت لري حدیث کې راځي رسول الله فرمایي وزما د منبر چې ادا په دې حوض کوثر دی څه مطلب یعنی د حشر میدان او ډګر چې دی هغه د عرب علاقې خلک بدل ترې نو کوم سړي چې هغه علم ذکرې چې قرآن او سنت په دې مکه او مدینه کې نازل شوی او د خپل عمل دغه برابر کړي د رب العالمین بدا د کوثر په وبو باندې سیراب د رسول الله بلاس او کوم سړي چې اصل دعوه کوي چې محمدي او به عمل د رسول الله نه خلاف او معاملات د رسول الله نه خلاف او مړ ژوند دغه نه خلاف نو په دې حدیث کې اشاره ده خبر الله چې دا سړي به الله د دې وبونه محروم کی دا ډېره خطرناکه خبره ده رسول الله فرمایي چې خلک وګورم چې د مخونو لاسونه پړقي اراده به مې دی چې وبو ورته راواله مرته راوړل نه وکم د کوثر چې دا اوس کوي وزمو د دې مابین کې ملایکی څخه دیوال وایي زه ډیره وازونه وکم چې اسما ملګری ملائک به مالو چې انک لا تدري ما احدث بعدك یا رسول الله ته شکل دنیا نه لاړې د خلکو په دین کې ډیر پیوندونه د ځانه جوړ کړی و تاویل ما ویلې اجي شی بیرې دی پلاني شی بیرې دی دا شی بیرې دی سبا دغه نه دین جوړ شو لکه عبد الله بن مسعود دا فرمایي شیخ الاسلام ابن قیم ته نقل کړی دی چې اخر وخت به د دین خلکو له بيدینی غونې کاری او بيدینی خلکو له دین کاری لکه وځ دا مسله ده رسم او رواج باندې ترت کو وجړي په ټک ویلي او رسول الله په سنت باندې عمل کو هغه برداشت کوي نشي او به دایم ویلي امام مالک صاحب چې د اخر د امت اسلام په حق شي باندې راځي چې په کوم باندې د اول د امت اصلاح شوی ده زمونږ اوسه د امت اولنی خلق هغه د رسول الله عزتمن ملګری دي صحابه دغه اسلام په قران او سنت باندې شوی ده زمونږ اوسه اسلام په قران او سنت باندې کیږي رسول الله فرمایي چې بده باندې پنځه لګول هدایت او د دینه مخ اړول په بل طرف باندې تل دا ګوره ګمړی ده بيدینی ده خو حاصل دا معنی چې د دوه جمعتون ډیر قیمتي او چت فضایل لري حدیث کې دا راځي رسول الله فرمایي وتیا سنت د سفر اراده د سفر ملري مگر د درې جمعتون الله د عبادت باندې ورځي مسجد اقصا او مسجد حرم او مسجد نبوي څه مطلب
بل کم جمعات لکه ته چې لکه پلاني جمعات کې د اموز دی وال تدار کوم مسله دا نیت بنه کوي دا سفر به رسول الله فرمایي نه کوي بلکې سفر چې کوي هغه به د قدرې جمعتون لکه چې مسجد نبوي دی بل مسجد حرام دی بل مسجد اقصا دی د عبادت په نه باندې بل ځای نه ورشي چې سفر وروږي سوا د دینه نو کله چې الله نبی مدینه لړه داخل شو او دین ورسره به د ابي بن شریف کور کې دی رشو د مسجد نبوي بنیاد او تهداب کې خودل شو پټ شو یوسو واقعیت په دې کې وشو اول واقع به دا وشو چې زید ابن حارثه او د رسول الله یو بل غلام ابو رافع دا دوړه د عبد الله ابن اریقط سره ولېګل او ورته ویل چې لارشه مو خراولو زما بیبي او زما لوري نه راواله او د ابوبکر چې به بچیله مو چې هغه د خپل خاندان ځان سره راول شي دا دوړه چې لاړ مدینه له مکه له د شپې ورل د ځان سره د محمد صلی الله علیه وسلم بیبي زموږ وسو سمور سودا رضی الله تعالی عنها روانه کړه بنت زامه مشرب هغه وخت کې رسول الله د لور ورکړي وسکه دا هرچا کوشش کوي چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام سره زموږ رشتہ راشي او په هغه وخت کې دا مسلمان نه وراغلي لکه سوره احزاب کې دا مسله چې په زنانه کې کفر نه به د نکاح خرابيږي دا مسله رسې بیراله چې کله د اسلام ترقی او غلبه وشو د نبی کریم علیه الصلاه والسلام د بیبي ځان سره روانه کړو د لورینې فاطمه الزهرا او ام کلثوم خدیجه رضی الله عنها وختي وفات و به رقیه هغه د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بل بیبي راغله عثمان ابن عفان سره حبش له هجرت باندې راړه زینب رضی الله عنها چې د ابو العاص ابن ربيع په نکاح کې د بدر نور سره راغله د ځکه کله چې هغه قید شو د ورته ویل ورسره ان شاء الله د بدر په واقع کې راځي زبتا خوش کوم په دینت باندې زما لور علیږي زینب رضی الله عنها ورسره رااله نو دایره روان کړه او عبد الله صاحب چې هغه د ابوبکر رضی الله عنه بچي او هغه د ابوبکر خاندان روان کې پاغه کې عائشه بیراله چې دا به د نبی کریم علیه الصلاه والسلام بیبي جوړیږي په ولسم کال د نبوت باندې وسره کوژدن شوی ده تقریبا د شپږ یو کلو په عمر وا او کله چې په دې کار لاله به د شوال په میاشت کې وسره نکاح وشو دغه کلو په عمر باندې شوقه ولی په دې ماشینتوب کې نکاح وشو دا به ان شاء الله به ورسره عائشه په فضایلو کې راځي او پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دومره کې شرطوب کې دا وعده ولي وکي چې بیبي دومره وړه ده او د یولس بیبي نه ولي کړه کله چې وفات کیږي د نه ته پاتېږي پنځه قریشي او سنوري د مغربونو به رسول الله باندې اعتراض ودغه به کیسه تحقیقي جواب د مسراله خو اسماء رضی الله عنها چې دا د زبیر سره بیبي و د رسول الله کینا دا چې کله روانه ده په حالت کې رااله شي د حمل کله شراله د رسول الله خواله نو په دې وخت کې د اسماء رضی الله عنها بچي وشو مهاجر کې اولنې بچي هغه عبد الله ابن زبیر او په انصار کې اولنې ماشوم چې وشو نعمان ابن بشیر رضی الله عنهما وکله چې دا ډول ماشومان وشو تر دې پر صحابه او د تکبیر اوازونه ذکر د خوشاله نه الله اکبر دا وجنی ویلي ذکر د مدینه يهودي تحریک شروع کړو وې د رسول الله چې د څومره ملګری دلته راځي په دې ټولو باندې موږ جادو کړی دی د دې به بچی کیږي دم بن کړی دی او دا خبره دی ولې کوله په دغه نیت باندې کوله چې خلک د مدینه په طرف باندې رانشي تر څو پر دلته مهاجر یو غوړ کور جوړ کړي شي بلکې څه په یو طرف باندې مهاجر ورک شي او څه په بل طرف باندې ورک شي دا کدل دلاله دیری به جوړي کې او دلته به جبهه او محاذ به او به په مکه باندې عملیات کیږي یو شی به کیږي بل شی به کیږي موږ به تکلیف شي دا تحریک شروع کې پټ منافقان دا تحریک شروع کړي او باز خلکو دا وهمونه ولګي چې لکه رښتیا ګوره موږ باندې دا کار وشو دلته بنوزو دا کار واغه خو لیکن د محمد رسول الله ملګری هغه توکل او متوکلین واغه په الله باندې توکل ایست ټول رال چې کله د دوړ ماشومان وشو عبد الله ابن زبیر او نعمان ابن بشیر نه یو دم د خلکو دا کما تحریک چې شروع کړو هغه د ماته سره مخامخ شو او دا د خلکو معلومه شو چې يهود دا کار نشي کولای چې انسان د ابدي بند کې دا غیر بچي بالکل کېږي نه دا کوم ډرامه چې شروع کړي دا چې ځان شروع کړي مسلمانانو په دې ژوند کې دا وهمونه ګډ وړه خبره ورته نه کوي واغ الله ته بچ کړي عبد الله صاحب کله وشو وېده د نبی کریم علیه الصلاه والسلام خواله راوړو رسول الله کجوره په دې خلک وشو ویل او چې یې راوخ سي د تعلق یې ورته نه کړه تحنیک دی لوي دا سنت طریقه ده دا به ډېری فدری شیخ الاسلام ابن قیم بزاد المعاد کې لیکلي چې دا کجوره اول مېدل ور داخل شي څه پیدا رسول الله ولې به کجوره باندې روزه ماته ولا او دا ابو باندې چې بلې باندې راغونه دغه شو دغه شنده خواګری چې د مېدل ور داخل شي ډېر به ور کېم نه چې ماشوم بالکل د ماری کې بند شي او هغه zarar باندې تمام شي
د شي دی بل ماشوم له وکړه چې عیسی او در دې صحابي فضیلت د عبد الله ابن زبیر چې محمد رسول الله مبارک لاړې د دې مدینه ور داخل شي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي اسما لاړې او دا قشن اسما ویني چې کوم بدن سره یو ځای شو باغې کې ور داخل شو د جهنم ور باغ باندې حرام نبی کریم علیه الصلاه والسلام په یوځای کې بدی ځمانه غش ولګېدو یو بل صحابي پیراو دانګل ایست د ویني ته ټوله وسکله زمکه لپاره نه خو ته پوښتنه وکړه دا ولی یا رسول الله لاجل محبه اساسا مډیره مینه ده ما ویل چې ساده وینه په بل تر باندې لاړ نشي رسول الله ورته ویل ما وینه چې چا په ویني سره ور داخله شو یو ځای شو د جهنم ور په باندې حرام رګیوالو په یو کندول کې دا وینه واښول ودا یو صحابي له ورکړه بده شي چې او ورځو چې څوک ونه ګوري کله چې د ملګرو نه بار شو ایسا غټول وینه وسکله ملګری رسول الله صلی الله علیه وسلم ملګری خود شي کار وکي هغه ته پوښتنه یار فلان دا ولی ویته ویل چې دا بده شي چې او ورځو چې اند څوک ونه ګوري هغه زماره مدینه بل ځای نشته چې بل ځای کې د ورځي کی دومره مینا رسول الله ورته ویل زما وینه چې شاده وینه سره یو ځای شو خلق شو یاد ساتي په دې انسان باندې جهنم اور حرام وزموت وینه او زموت او زموت لاړې دا رسول الله په لاړو باندې شي خېسي دي چې د پیغمبر وینه خلق اسکلې د محبت د وجنه او داغه او د سوب پرې خودلین دی او داغه لاړې په خلک کې د ماشون ولا شول شي وي نو زموت لاړې نه شي لاړې شوي مو د ډېر بل کم خلک او رسول الله ډېر عظیم حستی وا اوچت انسانو ورسره ان شاء الله د برکات مسله راځي چې په صحیح دلایل باندې ثابت شي هیڅ څوک یې انکار نه کوي ځکه دا د رسول الله معجزات دي لاړې په ځای کې داغه داوداسو وجه صحابه بزان لپاره کولې زمکه نه پرې خو دي تر دې پورې چې ابوبکر سید د ماشوم په دغه کې اذان وکړي بعض اهل علم به دا خبره ذکر کوي چې په باب د اذان او اقامت کې یو درې روایت راغلي هغه کمزوري دي نو لہذا عمل په ضروري دی خو نه تقریبا ټوټل په دې کې 15 روایت او د صحابه عمل هم د شو سره شوی دی امام ترمذی رحمه الله لیکي چې صحابه عمل په شی باندې پاغي عمل پکار دی د تابعین عمل چې په شی باندې پاغي باندې عمل پکار دی عمر ابن عبد العزيز شهر سنت کې دا روایت راغلي دی چې هغه ماشومان له بده غوګونو کې ځونه کول دا قشن زموږ اوسه دي امامانو کا امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دی ک امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دی ک امام مالک شپ دی ک احمد ابن حنبل دی ک نور علما دي د دې ټول نه د عمل د شمو تاسو را نقل دي چې ماشوم وشي نو په دې وخت کې ورته اذان کوي خي وخت کې کول بهتر دی نو که په ارق وکي دا وش د اقامت مسله کې علماء روایت ذکر کړی دي خو بنا بر هر تقدیر شته لیکن اذان باندې اکتفا هم کافی ده به چې بده کې وکي وش او د کې اشاره ده خبره لا چې کله دا ماشوم دنیا لره شي شیطان وچی رسول الله فرمای چې یو مریم او عیسی الله ته بچ کړي رسول الله ته الله بچ کړي دا هغه فضیلت جزیمو بعض خلک وایي چې دې چې چلو دا مطلب دی چې دعوت ورکړي چې دعوت دې ماشومتوب کې قبول کې به چې بالغ شونه ایسا کافر شو فاسق شي او چې قبول نه کې به ماشومتوب کې هغه په خپل عقیده باندې راسخ او مضبوط شي خو بنا بر هر تقدیر د شیطان دعوت او د خدای رحمان دعوت د دواړو شروع شو الله اکبر د توحید کلمات د الله د عظمت الفاظ د محمد رسول الله د رسالت خبره چې اے بچیا ګور ته یو دین باندې رواني کې چې هغه توحید دین دی یو امام رهبر بزن له انتخابي چې هغه محمد صلی الله علیه وسلم دی هغه به روان شي دا ورته د دماغ کې او په دغه کې ور اذان کړی شي ودا شو شو او په دغه کې د ماشومه دا خبره دغه شو دغه مسله به کې داراله چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام کله په سفر باندې روانېدو راتلو نو د مدینه منورې وړي ماشومان او ماشومان دا ورته د الله رکوع کې ولاړو انس بن مالک فرمایي وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې په کوم ورځ باندې مدینه منورې را داخل شو اقفن اغرنا اغه چمک چې بل چمک ورنا وا لیکن چې کله رسول الله وفات شو چې کومه تیار لاله دغه نه بده خبرانه رانه ذکر رسول الله دا اشعار ورته ویل طلع البدر علينا من سنه الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داعي ايها المبعوث فينا جئت بالامر المطاع وسپګمې په موږ باندې راوخاته رسول الله د سپګمې سره تشبيه یو بل صحابي ورته ویلو كالشمس في كبد السماء وزوءها يخشى البلاد مشارقا ومغاربا ما احسن منك لم تر قط عيني ما اجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرئا من كل عيب كانك قد خلقت كما تشاء يا رسول الله وتاخذ شيء لك سپګمې انوار رسول الله طریقم د شي لك سپګمې انوار سنت هم د شي چې کله رااله د مشرق او مغرب ټول د شي منور کړه زما سترګو ستاونه کې ستا بچي لیدل لري او
استغونه کې سبا چې بلی مور راوړې نه دی د شي یا رسول الله لکه تاسو ځم په خپل جوړ کړی او حقیقت ته چې په ټول انسانانو کې باطنی او ظاهری د جمال او حسن والا انسان اغزم وسوس محمد صلی الله علیه وسلم دا د رسول الله سره مینه محبت هم دی مینه محبت چې سره چا سره لري هغه جمال د ظاهر او باطن د وجنه د دوړ پر رسول الله کې راځم او د خپل ولید وجنه رسول الله بخلو سره خپل ولی کولا د احسان د وجنه د رسول الله بوچت محسن انسانو د اخلاق د وجنه اوچت اخلاقی انسانو د شجاعت د وجنه پر رسول الله کې اوچت شجاعت دا فکر اعلی دریمه مسله به دا وشوا چې دیږي کې دوه صحابه کرام وفات شو کلثوم ابن حدم چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام دغه به کور کې ور داخله او اسعد ابن زراره کله چې هغه کسانه له پاغي کې درې کسانه دوه زنانه ام منی او ام عماره او دغه په دې صحابي په قیادت کې رسول الله صلی الله علیه وسلم بیعتونه وشول مصعب بن عمر به خپل زیاله بوتلو ال خپل باغ کې خپل وجره کې ورته زی ورکی الته به قرآن دعوت شروع کړه رسول الله د سنت دعوت شروع شو دا وفات شو کله چې دوه صحابه کرام وفات شو نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورپسې خپم شو لکه چې عام سره د خپلوان بس خپګي دا خپګان ورپسې راغی نو باز خلکو دا تحریک شروع کړي کدا محمد چرته یقیني نبی وي لما مات اصحابه ودا ملګری به نه وفات شي ملګری ولا وفات شو پیغمبر علیه الصلاه والسلام په دې وخت د خلکو ذهن برابرې وی ویلې زه خو د خپل ځان لپاره د خیر او د شر مالک نه یم خیر شمال را رسېو د قشن چې د شر مانه د فقې د به شوب د فقې یو اجر رب العالمین دا خبره ولي وکړه د خلکو په دماغ کې رسول الله دا خبره ورچول چې تربیت وکاو بعض وخت کې دا خبره یاد ساتي یو سړی به تهجد هم کوي منځونه هم کوي هر کار به کوي د نه کوي لیکن داغه په عقیده کې بدا کاری چې رب العالمین کوم کارونه کوي رسول الله ماشي اختیارمند دي الله رب عزت په هر ځای کې په اعتبار د علم سره حاضر دی پیغمبر په هر ځای کې حاضر ناظر دی الله رب عزت لکه څنګه په غیب باندې پويږي د قشر رسول الله په غیب باندې پويږي کله چې انسان څومره منځونه وکي او څومره حجونه وکي او څومره دعوتونه وکي او څومره د قران درسونه وکي او څومره مدارس کې فاتحه سره د الله اجر نه ورکي عقیده ډیره مهمه ده چې انسان د شي عقیده ولري چې خلکو یو مخلوق دی رب العالمین دی د رب العالمین مسله جدا او د مخلوق مسله جدا زما د دوه ملګری چې هغه کلثوم ابن حدم او د قشن اسعد ابن زراره دا چې وفات شو ګره د مرګ او د ژوند د اختیار واجب چا سره دی د رب العالمین سره دی رسول الله چرته د اختیار نه لري چې هغه سره مړ کې وسره ژوند دی دا خو به د الٰه صفات شو او موږ رسول الله منو د پیغمبر په صفاته ولی به منو د ولی په صفاته رب العالمین به منو د معبود په صفاته د خالق په صفاته زموږ دا خبره ته ګډه وړه ده چې د الله حق مراکسه دی پیغمبر له ورکړي د الله حق مراکسه ولی له ورکړي دی شیخ عبد القادر جیلانی رحمه الله فرمایي وی چې یو سړی مال د صفات رب العالمین راکې لکه څنګه او الله رب العزت خلق له اولاد ورکړي بچي ورکړي شیخ عبد القادر جیلانی ورکړي ودا اسما کرامت نه اسما بیزتی ده د عام انسان یو حکم د ولی بل حیثیت د پیغمبر بل حیثیت د صحابي بل حیثیت او د رب العالمین جدا مسله نو ورته وی ویلې وېزما د ملګری چې کله وفات شول د دوی د مرګ او د ژوند مسله هغه د الله سره ده هغه زما په اختیار کې نه ده د ملګرو په دماغ کې دا مسله ورته نه کړی چې ګوره څوک په دې خبرو باندې دوکنه کې چې د الله کارونه هغه بندنه ته وغواړي یو کار د الله پورې مربوطي ته بندنه منسوب کې کدا کار د شي نو د شي بشوي وي کدا شي د شي بشوي نه کدا شي څوک وایي چې د شي بشوي او هغه شي بشوي لکه سوره توبه کې الله فرمایي د شي انسان که څومره عملونه وکړي د یا ساته رب العالمین د دې عمل د الله په دربار کې نه قبلې عقیده ډېره مهمه ده چې الله به معبود منو خالق به منو د توحید مقصد هم دا دی د الله جدا مسله د مخلوق جدا مسله به په مخلوقاتو کې د انبیو جدا مسله د صحابه جدا مسله د اولیاء جدا مسله د عام خلکو جدا مسله کله چې دا خبره ګډه وړه شي چې د الله او د ولی او د پیغمبر او صاحب ما بینګه فرق نه غي کومه تم چې د الله نه کیږي هغه د ولی نه موشي د بل نه موشي به که څومره اعمال تکینو الله ستاسو سره به نه مړي کوي به عملونه څلورم واقعه کې دا وشوه نبی کریم علیه الصلاه والسلام چې کله را داخل شو مدینه منوره له عبد الله ابن سلام د يهودي او عالم وزیر کجوري په سر کې ناشمه کجوري مې راټولولې وچا د شي आवाज وکړي چې خبر نه یې خلکو محمد راغی علیه الصلاه والسلام وزما د خپل تکبیر आवाज وته چې الله اکبر ویلان د زما ترور ناستوا خالده بنت الحارث ویغه مالوی پیغور راکې وینو مې ته شي که موسی ابن عمران راغله وی قسم په الله تعالی دومره خوشالي نه وکړه لکه په محمد چې خوشالي وکړه يهودي سخلي
باید موږ تاسو خوشالي موسی ابن عمران لوګو چې هغه موږ تاسو پیغمبر دی د عربي قریشي راغلي د تاسو دومره خوشالي وکړه وزره کته شو ما ورته تروري دا اقا انسان دی چې د تورات کې موږ تاسو له بیانو هغه سړی دی او چې دا تاسو وي د عربونو برازي او د مکینه برازي او محمد نبیګو د پلار نوم عبد الله او عبد المطلب او فلان او فلان هغه دادی به ما ورته هغه دادی دا شلک ځای نه نرم شو یو ټوکرې په سر وای دا څنګه د تورات عالم ډیر اوچت عالم او قران کې رب العالمین فرمایي په تورات په هر صفحه کې د رسول الله تذکرہ د شی وته به دا ګمان کو چې پیغمبر علیه السلام تصویر بالکل دته لګیدلې دی چې دا ورقه به څنګه اړول د رسول الله صفات القاب به مې زه ګورم وې شکل ورالم وې دا مخ مې چې د محمد صلی الله علیه وسلم ولیدو وې ما ځان سره ویل چې دا قسم په الله د دروغجن سړي مخ نه دی دا یقیني پیغمبر دی فلما تبینتو وې شکل ما د مخ مې نظر ور پریوتو د دروغجن انسان او د حق پرس انسان په دې مخ کې د زمکو اسمان فرق دی په دې طرف باندې یو سړي هغه بډي قواره کې بیډولې درنګ نه بتوري خو چون کې هغه قرآن او سنت والا دی د توحید والا دی د الله حق جدا پیژني د مخلوق حق جدا پیژني د رب العالمین جدا حق ادا کوي د مخلوق جدا او په بل طرف باندې بډي ریو ډولي سړي خو چون کې دغه په عقیده کې به کفر او شرکی د الله رب العزت سره د مخلوقات شریکي انسان چې کله د دوړو مخون له وګوري په یو مخې به بل خوندې اگر کاغه تور ولې نه او به رسول الله خو ډولي مو خيستمو عبد الله ابن سلام فرمایي وی چې کله د شورالم چې د مخ مې ورته وکړو او هو ما ویل چې دا خو دروژن سړي مخ نه دی قسم الله چې دا یقیني پیغمبر دی وی څلور خبرې وکړي افش السلام یوه دا ویلې اے خلکو سلامونه اچوي حدیث کې رسول الله فرمایي جنت لنه شي داخله تر څو چې تاسو کې ایمان نه او تاسو به د ایمان والا جوړ نشي تر څو پر چې دیو بل سره محبت ونه لري آیت شو شته تاسو نه کوم چې باغې باندې مینا محبت زیاتی کې صحابه ویلې ولنا به سلام سلام ډیرو چې حیثیت لري السلام علیکم لسنه کې ورحمت الله شل وبرکاته دیر مغفرته پوری دی وی سلويخ قران کې رب العالمین فرمایي چې دی باندې د سړي په لړ کې خوشحالي راځي تحفه یو سړی پیژنې کنه پیژنې په هر چا سلام اچو لیکن پنځه ځایونه کې موږ قران او سنت باندې کړیو شریعت دې پنځه ځایونه کې سلام نه اچو اول ځای چې موږ خپل اسلام باندې کړیو چې سلام ور باندې نه اچوي بل يهود په يهودو باندې ځکه سلام دا د اکرام او اعزاز او د کرامت شی دی او داخله دې لایق نه دی دا لایق د بیزتی دی دویم مبتدی انسان باندې سلام نه اچوي بیزتی باندې چې شی دیني او د قصدن په دین کې ور داخل کړي دي عبد الله بن مسعود باندې چې سلام راولې کوی وي زما سلام په هغه باندې مو وجه دا چې مال دا معلومات شوی چې شی دین نه دی هغه نه دین جوړ کړي رسول الله فرمایي وکم سړي چې مفتری انسان اکرام او کو عزت وکي فقط اعان علی حتم الاسلام د اسلام جوړلې وي دا سلام وو تاسو معمولی شي کار غوډه غټ شي دی یو لوی شي دی لوی دریم مرتکب د ګناه کبیره یو سړی په ګناه کبیره کې اخترې ته قربان سلام نه شي ترڅو پر هغه دا معلومه کې چې داخله ولې ما باندې سلام نه شي او ما کې دا عیب دی چې ما ګیره خړېلې دا ګیره مې کم کړې دا کار مې کړې دا کار مې کړې ګناه کبیره کې واقع ملواتت کې وزنا کې وبدي وبدي کې لیکن علماء دا خبره لیکلې ده یو سړی وز داعی دی دعوت والا دعوت تبلیغ والا غو بلار باندې تیری کې چونکه فساق فجار په وجه کې ناشتي چې سلام ور باندې وانه چې دعوت څنګه شروع کړي کپدې کې چرته ور باندې دوی سلام واچو په تق نیت باندې اهل الملک لري به خیر به جواز شته زګه ته چې سره مجلس شریکینو څنګه به شریکي السلام علیکم ورحمت الله هغه به ته چې وعلیکم السلام ورور الله دارکم ذات دې دارکم ذات دې دارکم قران دومره عظمت لري رسول الله دومره عظمت لري خبره کې دومره طاقت دی موږ د دنیا کې دې مقصد لپاره پیدا شو یو بل ژوند روان دي دا خبره کله کې چې سلام سره شروع شي بل چې انسان بولو براز باندې نه اگر کو باج علماء په دې باندې جواز سم مسله ذکر کړی دا او پنځم پردیس زنانه باندې چې کله فتنه پیدا کیږي چې فتنه دې نه پیدا کېده نو به سلام ور باندې اچول جواز لري وجدار اسمر جلانه فرمایي چې موږ جمعات کې ناسو مسجد نبوي کې رسول الله موږ باندې سلام او چول روانو موږ باندې لاسي موچت اې دی وجنه د الله سوچ ته ول په سلام کې دم ګرځي يهودو کار دی بعض خلک سلام او نږدې په نږدې لاس سره اوچت کې نه بلکې کچرته تل لري وي یا هغه سړی ستانه لري تک بدیجه کې وایي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ هغه چونکه اورینا نو دیجه کې اول بدا الفاظ وی به تبه به کته لاس ځکه چې هغه معلومه کې چې فلانی په باندې سلام او به خیر دی لیکن که ستا الفاظ اور شریعت له اجازه نه درکې تر کې لاس اوچت لازم نو چې خپل الفاظ بوایي وی مونږ له وی سلام
دا خور کوي اول خبره دا وکړه دویمه دا خبره وکړه چې طعام صدقه ورکړي په دې باندې انسان زړه نرميږي په دې باندې نرميږي سره د الله ذکر وکي مرګ یاد کی جنازو له حاضر شي د مریض تپوس وکي مسکین باندې خرچه د یتیم پر استر باندې لاس راکړه خرچه کول رسول الله فرمایي انسان خرچه نه کوي مگر الله د په مال کې زیاتواله ورکړي یو حدیث کې راځي توجه دا حدیث ظاهري موږ تاسو یو رقم ته معلومي کې خو لیکن دا ایمان بالغیب سره تعلق لري د الله نبی فرمایي چې کم سړی عاجزي کوي الله به اوچت کی ظاهري اوس موږ تاسو چې عاجزي کوي اوچتواله نشي خو رسول الله ویلي دي دویم پیغمبر علیه الصلاه والسلام فرمایي چې سړی دې معاف کړي او تا د حق ورو شغنه انتقام ولې الله تعالی عزت درکړي وځه ظاهري پکار دا چې عزت پدې کې چې موږ انتقام ولې رسول الله ویلي موږ وي ششتا او دریم رسول الله فرمایي چې سړی د خپل مال نه خرچ نه کوي مگر د مال الله زیاتوي سلو په دې سره دي لسه د الله بنامه باندې مسکینانو باندې خرچ کړ اگر کدا مال 90 روپے پاتې شو رسول الله فرمایي زیاتیږي موږ هم زیاتیږي خرچه او دریم رسول الله ویلي صله رحمی وکي حدیث کې راځي نبی کریم علیه الصلاه والسلام فرمایي چې پر سورات پر غاړه بدا ولاړی مسلم کې حدیث چې قائمه کړي هغه به تیریږي چې قائمه کړي نه هغه بلاندې ورځي صحابه دا ویل یا رسول الله چې سړی مو خپل راځي موږ دا خو له ورځي دا صله رحمی دا خو بدله ده صله رحمی دا معنی چې سړی ستا خوانو لږی تر الله د رضا لپاره ورشي خو الله د رضا لپاره به ورانم دا ګور الحب لله والبغض في الله دا جدا مسله ده حدیث کې دا مرجع رسول الله فرمایي چې په دې باندې مال چې د سړی پریزه کې پر احواله راځي امام بخاری امام ابو داوود مسند احمد ټول کې دا روایت راغلي څوک چې وګوري اسما پریزه کې پر احواله راشي هغه په صله رحمی حدیث کې دا مرجع کې هیڅ شی نشي کولای په صله رحمی کې واجب سلام اچول شي سلام واچو صله رحمی قائم کړه دا هغه وخت کې انسان باندې پیږي چې د قران او سنت د دین عظمت نه په دې کې پروت سلام د مال وست نشته د بل مسله دي نشته بل نشته نو د شي وکړي سلام ور باندې وچ دام صله رحمی ده او څلورم د شي ناشنا خبره وکړي وې تاسو منځونه وکړي د شپې والناس نیام چې داخل ګردي بعض خلک وایي چې ګوره دی وخت په کار ده پیغمبر اوس مدینه راغله حکومت جوړ وزارتونه او ریاستونه تشکیل کو سلام لا بږي چې شه صله رحمی لا بږي چې او خرچه کول دا لا بږي چې شو د شپې تهجد بږي چې د رسول الله ټول توجه د ملګرو دا چې عمل لا ملګری عمل لا متوجي کوي د شپې ته تهجد وکا د ورځې یو سړي باندې خرچه وکا خپل ولی قائم کا یو بل چا باندې سلام واچوا د رسول الله په دې تربيت کې لوی مقصد دا و چې د ملګرو ټول توجه موږ عمل لا ورواړو ته وایي چې دا خو سیاست دی سیاست دا معنی وزارت دی او ریاست دی او پلانې سیاست څه معنی شریعت دغه دا تعریف کوي قیام علی الشی بما یصلحه ملګرو له انسانانو د څه شی وړاندې کول چې په کوم شی باندې دوه طریقې راځي د ملګری طریقې به سره راځي په عمل ابتدایي مسله ده ته دا ملګری کټ ټریننګ کا په اعمال باندې دا مختکا د رب العالمین سره په رابطه کې راولا ته به ګوره چې ورسره څه مسله جوړیږي دا ته به وځي کې وزیر کا رئیس کا کتر ملګری تربیت د الله سره رابطه نه راغلی په منځ کې راوستي نه د قیام الليل عظمت ورته بغړی کې راچولې نه په بل مسله شي نه هغه که سبا وزیر ورېشم شي به لا بغړ غلاګری او کته ورته ول الله عظمت ور داخل کی د قیام الليل مسله برابر کی ته به دا که په وزارت باندې کې نه یو که په ریاست باندې کې نه یو که چیرته د عسکري په ځای کې ودرې او که د بادشاہي په ځای کې به اقا مسله کې چې کوم ورته الله رسول ویل ده خپل به امن راغی خپل به مسله رااله او د قیام الليل بارے کې مونږ ویلو حدیث کې راځي رسول الله فرمایي جامع صغیر کې مروي د ابن کثیر کې چې کم سړی اکثر وخت نه کې رسول الله فرمایي دا ګوره بزان ویل کې دا منافق دی منافق انسان به کړه تیری کې دیلا دا خبرم کړي وا چې د سوره کهف د ورسنی د آیتونه ویل وختي و د کېدله قیلوله کول د ګنا نه ځان ساتل سفیان ثوری فرمایي ما ګنا وکړ دوا وختي ز قیام الله الله راځي کړ حسن بصری وزن راغ ورته وی شیخ زه تهجد لپاره کې تنظیم برابر کوم به مرو چې دینه شم دا وجه سره وکیدې شته نه ګناه صدر شوی سبب چې راځي چې سلف صالحینو په قیام الليل نه وکړي نو ایستا غوي بشړل من په دې لونه کې مرز نه من په خپل مرز باندې پیګم نه چې به تاسو ته وکړي چې ولې جاړي من کې دې شي پرون ګناه کړی الله بیګار شپې روچت نه کړ زیات خوراک نه ځان ساتل او د قشانه د زیات کاروبار نه ځان ساتل چې ټول عمر ټول ورځ دا کار سلف صالحینو کې بدا عادتو چې هغه په ګیرو کې بسپینو ولګي د دنیاي کارونه پرې خودل معنا دا 3 بجو پورې د دنیا کار کوا د جنې چې سبې راځي چې د جمع نه مخ کې او ما غسل 10 بجو پورې ته په دکان کې لګي ځمېدار کوم څو وخت تعجود به کوي 3 بجو پورې دا کار د مازیګر پورې دغه نور صلی الله علیه وخت ورکول چې بدن د استراحت حاصل چې د شپې په خپل ودرېږي د اخرت سوچ
یو غلام ټول شپه الله له ولاړ مالک ورته د ورځې کار کې د شپې ودرې کې خطو ود کېږي کنه ما د آخرت سوچ خوب لنه پریدي د الله مخې له ودرېدل 50,000 کال ورځ سختي الله ما سره بغیر ترجمان نه خبره کوي خوب موږ سره بیغه خلک سره ما کوم ما قصر موږ ودی خوب می خراب شو خوب می دار خوب می غره خوب می هغه بالکل سم ګردان موږ د خوب نه جوړ کړی وجه دا چې موږ سره دا سوچ نشته اقایتونه او حدیث مطالعه کول په کار دي چې هغه قیام الليل په باره کې راغلي د سلف صالحین او صحابه تاریخ پرې کې قتل په کار دي زمای د شمالي جرمانه کېده چې زبر د شپې تهجد کم کوو منت له سبب 3000 روپۍ صدقه کم ته به ګوره کوي کني کوي شیخ الاسلام ابن قیم فرمایي د زیات جمان امزان ساته ځکه د انسان د عضلات را نرم کی نو دا خبره وکړه چې موږ له سلام تربیت راکې د صدقې د خرچې تربیت راکې او د قشان د سل رحمت تربیت راکې او د شپې د قیام الليل عمل له متوجي محمد صلی الله علیه وسلم مربی دی ناشنا مربی دی الى یوم القیامه دا ارشادات او تعلیمات باندې چې عملو کې دا به کامیاب وي او کامیاب دی او کامیاب شو وی شکر دا خبره ما وکړه وې دنه مې واورېدله پر لړ کې مې نورم دا سره را دنه شو خو ما ځان سره ویل چې درې امتحانونه درې سوالونه پېکاو ټوکره مې بسره ده د کجورو نډکا وې ما ورته ویل چې رسول الله تر شوري وی چې او وې مې زتا باندې درې سوالونه کوم دا نشي حل کولای مگر انبیا وی چې وای کا وی اولنې پښتنه مردا وکړه چې د قیامت اولنې اولي علامت شه ده یو دویمونه دا پښتنه ما وکړه چې کله دا ټول جنتین جنت ور داخل شي نو دی خلکو له الله رب العزت د کم شنه مل مسته تیر کړي او دریمونه دا پښتنه وکړه چې کله دا بچي پلار لخیږي او کله مور لخیږي یو ماشوم کله ماماګان له وخت کله ترونه لا په بل تعبیر باندې کله پلار له کله مور دا وجه سره وی نبی کریم علیه الصلاه والسلام ورته ویل شي دی علم مال نه خو وش مال جبريل علم دې علم راکی رسول الله دمر احتیاطي انسانو متکلفین نه نو چې یو شی یاد نه فتوا په ورخوشه کا منګه غم درې چې شی منګه یاد نه منګه وایو کوس چې جواب نه کوی ونه وایو نو به بده شي خلک وایي چې ولدي مولوی شه خدا چې جواب نه کوي د په ټلیفون کې دا جواب نه کوي ولې د علم کمزور دی پلان یې شبل ناشنا عالم دی او چې عالم په علماو کې هغه څه دی واجب رب العالمین دی عبد الله بن مسعود فرمایي د صدق مقلتوب دین معلومه چې دا هر شي جواب کوا امام مالک رحمت الله علیه وفد راغی سلوی ته پوښتنه ته وکړه د شپږ درشه رد وکړ سلوی جواب کړ امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چوي چې مد دهر څه معنا ویلا درې څه نه پويګم رسول الله ځان خبره نه کوله هغه وحی له انتظار کو وی جبريل وس مال راغی واقع جبريل چې د يهودو سره دښمنی لري وی کدوې لري کني لري خو لیکن دا جبريل مال راغی ورته وی ویلې اولنې علامه د قیامت چې د لویا هغه دا چې د مشرق نه به یو ور راجک شي او د خلک په مغرب طرف لټولې اې دې دوه معناګانې دي یو معنا چې فتنه په مشرق کې پیدا شي چې خلک خپل دي جنت تختی چې مغرب له جمع شي دویم رسول الله ظاهري ور ویلې دي الله رب العزت به ور رو باسي داخله باندې چې په دې کې به ژوند نشي کولای زی باخر په مغرب له جمع شي دوی په تورات کې دا علامه معلومه کړې و رسول الله حدیث بظاهر دا مسله شوی دا ور موږ تاسو مو دا ور تعبیرو دویم ویتا ویل چې جنتین جنت ور داخل شي دا برچ شي مل مستیان ته ورته رب العالمین کړي رسول الله ورته ویلې د مې جګر مې نه د کپ خود د جګر د رب العالمین د ټول جنتین له مل مسته کې برابر کې تو سوچ کو چې دا به څومره جګري دا به څومره مې وي د دې علم واجب رب العالمین لري چې دا ټول جنتین باغې باندې وزريږي به په جنت کې څومره خوراک تکای چې څومره طاقت درکې ویغه به د دې نه دریم رسول الله ورته ویل دا بچي چې کله مور لخي چې کله پلار لا دا یو ځانه مسله ده کله به ان شاء الله په دې باندې خبره وکم او تاسو صرف په کدي شي وکړو چې خپل خواهش سره پوره کړي د خپل بیبي سره یو ځای خواهش مې پوره کړي حالانکه دا په کوم کیفیت او کوم انقلابات باندې چې کله انسان د خپل منی وګورځي رب العالمین به شته شي اسباب را برابر کړي چې دې منی نه شي تاو شي تاو چې تر څو پورې جراثیم دا ټکر نشي دې سره ځای نه کی دا چې ورنه تاو شي اې دې جراثیم سره په ټکر باندې راشي به یو تنگ زره په هغه تنگ زره باندې بیزا بچدان اغه زره ډېر په مشکلات باندې ورداخل کې څوک په 3 غنټو کې ورداخل کې څوک دا په 2 غنټو کې الته چې به کوم وخت دا دوړ سره خوشي شي د چا چور باندې غلبه وکړه د پلار منی ور باندې اوچته شو غالب شو حدیث کې راغلی فوق دا بچي پلار لخیږي او که د مور منی الته غالب شو فوق شو نو به دا بچي دی لخیږي د تیب ولا یو رقم اصطلاحات ورته ذکر کوي رسول الله ورته فوق لفظ استعمال کړي معنی ده کله ان شاء الله به دې خبره کو
زمونږ شوشه د بدن په ترکیبه د سر د وختونو نیولې تر پوندو پاري شیخ الاسلام ابن قیم مفتاح دار السعاده کې بده باندې تفصیلی مسله ذکر کړی دا چې دا رشوند دا وکا ولې نرمه ولې استراده دا د مخ ولې یو کیفیت په دې ورغوي کې دنه ولې وختونه راخیږي چې دلته راخیږي دا پوند ولې سخت شوا دا غوښونه ولې په دې ځای کې الله راوچت کړ او دا انسان چې دا خوراک وکي ګرمي وبا یخي وبا د سترګو له کم شي ور کوي خیر الرازقین دی غوګونو لا دی جګر لا دی پلو عضلات لا شرع چې بده کې کم شمول خودل ان شاء الله کله پاغه باندې خبرو کا غړي رضان له وجدا مسله ده نو په دې ځکه چې چا منی مخ رااله اما قربان غلبه راځي فوق شو عبد الله ابن سلام است ایمان راوړ اغره ترور خالده بنت الحارث اغم ایمان راوړ ټول خاندان ایمان راوړ يهود ډیر کله خلک د خپل دین نه وړي لیکن په دې سړي کې انابت خو دینه معلومه کې توجه چې څنګه کجوري راواخسي په دې سر باندې ټوکرې کې متصل محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول الله فرمای د دین مسله دا د مؤمن ورکه چې په کوم ځای کې چا دې اعلان وکړي ځان ورسوه نشه منه کوي شهر دا خو دینی مسله دا ولا پلانې عالم قران او سنت بیانې خو ان شاء الله را روانه جمله به ورشه یا درس به کله کینو معلومه کو چې دا کم حیثیت والا سړی دی نه د عبد الله ابن سلام د حرکت او ټوکرې په سر باندې محمد رسول الله ځان را ورسوه ټوکرې لا سر نه خودلې نه چې پیغمبر رسولونو جوابونه شروع کړ تر څو پورې ځان ور باندې پیږي چې څه مسله جوړیږي د قشاندار قران او سنت مسله دا معمولی ګڼو لکه بعضی خلک دا و چې ګوره پیغمبر هغه په مدینه کې سلامونه چو رزقونه تقسیمواو چې لرحمن کو تهجد کوا د رسول الله هر خبره دا به شي ګڼي لکه داش پینغار اېدینه به موشته ګڼي ځکه پیغمبر موږ تربیت ور باندې کړي کدا متوسط عمل دی کو اعلی دی کو ادنا دی موږ له بده غرونو غونډه حیثیت لري نو عبد الله ابن سلام ایمان راوړ رسول الله فرمایي ک دوله يهود په ما باندې چرته په یو ځای باندې اسلام راوړ دا ټول راوړي يهود مر عنادین خلک دا چې موږ تاسو سره په غب شپ کې اختري چې دا بو کو هغه بکیږي او دا مسله د امن دی او اتحاد دی او هغه دی او دا دی رسول الله فرمایي چې دا تاسو دوستان جوړیږي نه رب العالمین فرمایي جوړیږي نه موږ هم دا وایو چې دا جوړیږي دا الله نبی فرمایي ک دولس کسانو شرط ایمان راوړو ټول په ما باندې ایمان راوړي خو عبد الله ابن سلام کې انابتو چې ایمان کړه راوړو دی خوب مولیدو رسول الله فرمایي ویشین چمن کې ما یو ستند په دې کې وکړای دا یو خوب کې مې کړای لسن چې لاس ورواجو چې راځي چې ما کړای مې ولاس کې نیولې وکړه خوب کې هم څه راکار شي دې لوري شي کرامت دا مطلب نه چې دا ولی په اختیار کې دی دې مثال چې کلم لیکل کلم خوځيږي لیکل کې غیر اختیار روان دي مولا القاری سے فرمایي و الاستقامه بالدين خير من الف کرامات استقامت په دین باندې زرو کرامتونه بهتر او د قشن د په ولی باندې چې پټواله په کار د لکه څنګه زنانه د خپل هیڅ پټي خو موږ د شو چې زه اوس ولې شم داس ما په اختیار کې د دیوال باندې سور شم او لغت ورکم دا روانيږي د الله ټول اختیارات ما په لاس کې شو چې کوم هغه بکی چاله بچو چاله دا د عبد الله بن سلام کرامت رسول الله فرمایي دا شنه باغچه چې دا اسلام دی او دا کړي چې دا قران او سنت ته کړه دا چې کړي د قران کې الله فرمایي چې دل الله سور واچو دا چودي کې دا الله تعالی خاتمه په ایمان راوړ به خلکو دا ویل ودا ګور رسول الله ورته ویلې ته به ایمان سره زی ودا جنتی سره دی مونږ به چې کو ډیر په عاجزۍ ډیر په خشوع په ناشنا کیفیت د انسان د مانځنه د شری معلومات کیږي سیده مونږ ګوره حسن بصری فرمایي چې شری باندې د خپل مونږ پک شنو بل به کوم شي چې بدین د اسلام کې د باندې درون تمام شي د شری خو بچ معلومه منځله ګوره چې آیا د مونږ په عاجزۍ په خشوع باندې بنا دی او که ټوکی موږ شروع کړی دي کله دې عاجزۍ باندې بناونه کوشش نور معاملات هم ډیر درست دي او که چیرته منځي اوله مسله غړ وړاونه کوشش دانو مسلې په دې باندې تفریق هغه غړ وړي چا ورته ویل وته جنتی بردا څخه پکېدو ځکه چې توصیف چې مخه مخین وغه باندې باید خپش منکه وز غم لري چې من توصیف څخه مخه مخ وږي سخت خوشالي ګو پلانې سه اوف هم شي راغټي چې زمونږ توصیف څخه په وجه کې ونی کې اخواله به ورجوم نه سلف صالحینو کې دا عادت او چې غوي بکله دا غوي توصیف چې مخه مخ وږي سبا خپش رسول الله فرمای وچا چې توصیف مخه مخ وږي خاور راواله به خپل کې ورواچو دی ولی ویلي قران کې رب العالمین یو مثال ذکر کړی دی دریا مثال دی چې لکه یو غټ پاغه باندې خاور واچو او به تخم کې واچو 30 باران په سراشي آیات شي په پات شي ارچه ختم کړ خاور راواله د خپل کې ورواچو او کبا سره روایت کې دا غیر کې مسلم چې رسول الله دی چې توصیف کې هغه دامن چې غټیږي نه خو اوس دی وخت کې زمونږ اوس دا ډېر کم خلک دا ارچه په طبيعت کې دی چې زما توصیف چې زه خوشاله کوم چې ونی شي خپکیږم توصیف چې کوم هغه ډېر خپش ملګرو ورته تعالی څنګه جنتی خلک وي به دا خپل تذکره وکړي چې دا رقم او دا خو ډېر وخیر سره دی وخیر ته له اوس ګورې دا پیغمبر علی السلام دی ویل یا رسول الله ما خو د ایمان راوړو د يهود نه دي دا ډېر بهتان تړونکي خلک دي تو ګور په الله بهتان دوی وتړو په قران دوی وتړو په رسول الله باندې دوی وتړو په مسلمانانو باندې دوی دا بهتان نه تړي
پیغمبر علیه الصلاه والسلام یو نقل ورکی چې تر خپل مخاطب درجه بندي وکا وس ما مبارک ونه پښتنه وجیزه څنګه ما او 2-3 منټه ورسې به ته پښتنه کوا وې زه به دې کوټه کې دنه نه کینم چې کله يهود ورتراله نو يهود به رسول الله صلی الله علیه و بخیراتل لا عناد دومره شروع شوی نو خو عناد ورس پر شروع کیږي چې اسلام کله بالا کیږي جکیږي بس عناد شروع کیږي ورته وی چې عبد الله بن سلام بارک تاسو سوای اوه وی خیر سیدنا داس مو سید دې د پلارم مو سید خیرنا داس مو غره دې د پلارم مو غره انسانانو کې غره افضلنا عبد الله بن سلام هغه څنګه بهتر دی او د پلارم بهتر دی بل وی تر اغلی اخیرنا ویګه چې ایمان وروړي اوه توبه ودا چې ایمان وروړي هغه عالم دی او هغه پتا باندې ایمان راوړل عبد الله بن سلام د کوټې نه وروته لا اله الا الله محمد رسول الله وی ویلې دام شری دی د پلارم ډیر شری دام خراب سړی دی د پلارم ډیر خراب سړی و پیغمبر علیه الصلاه والسلام دی ویلې تعالی مانه ویلې دا تجربه ما څه وکړه کچیر ته ما پتا باندې ایمان راوړل نو ما په باره کې ډېری خبرې د خلکو تعالی راوړې وي اوس می تعالی وخدل چې نور ګوره يهود چې بهتانین خلک دي په خلکو باندې تهمتونه ورتړي ګور چې په دوکان نشي خپل مخاطبین درجه بندي کا هغه بالکل صحیح ده چې کله دا مسله وشوه بل واقع په کې دا وشو چې نبی کریم علیه الصلاه والسلام د مسجد نبوي په خوا کې واتنه کوټه جوړ کړې خپل بیبيانو د سعودي رسول الله د اسامه ابن زید پر ادار کې ال د کوټه وغیرہ شو لکه په خاص موږ سوچ سره نو وسو یو وټلی په خاص سره نو هغه کې به ارچا کوټه معلومه او معمولی غو پرده بوا بیربل چا کوټه معلومه او پرده بوا د سعودي رسول الله د اسامه ابن زید پر ادار کې لا کوټه وا شوقه او کوټه عائشه رضی الله عنها تشریکی ویل شي کوټه وی وړي وړي تورتم دیوی پکې نه وی د سړي لاس ورته پورته رسیدو دومره څنګه رسول الله په تهجد کول و چې کله بلان دراغه زبې وچی چې ما خپل راټول کړه چې سجده به کله پوره کړل به زده شي دا کړم مال به اشاره وکړي چې برته خبره ودک کینه سره دینا امام المتقین امام الانبیاء هغه چې رب العالمین نو غوړي چې بنگلي به بنگلي څنګه مرمر بلګیدل وي پارکونه وبکی وي ارڅ باغه وخت کې څه وخت هغه ورته موجود وي خو رسول الله چې دومره اوچته انسان عظیم انسان او هغه د دعا مو کې الله قبلي بهم په دومره کوټه کې چې هغه واړه تورتم وخت لري موږ له کې دا تربيت راکې د رسول الله په شریعت کې زموږ دین دی چې اے خلکو دنیا ګوره مقصد ونه ګرځي یو بل کور ځان لا آباد کړي اخرت ټول توجه مالته ک پیغمبر دا وخت به ارشد کېدل زموږ اوسو تربيت دا و چې ګوره دا جوړ نه کېدا اې دې به دا مقصد نه چې سړی د بلډینګ نه جوړي بنگله نه جوړي گاډي نه اخلي نه تزهید په دنیا دا معنا شیخ الاسلام ابن تیمیه هغه معنا کړی دا ترک ما لا ينفعك في الاخره پر خودل دا هغه چې هغه دنیا کې نه پنه درکې او رسول الله خو مربي دی تربيت موږ لو کې چې په دې کوټه کې ژوند تیروم تورتم واړه څنګه ټیټه مقصد بدانه دی بل ځکه ځان له بنگله جوړو د قیامت څخه خلک وګوري د ابي انبيو عمل چې سړی خپل ځان سره راځي مکه به کوم وګڼي نبی کریم علیه السلام فرمایي وکړه د دنیا حیثیت د الله په نسبت د ماشي په اندازه باندې وی کافر انسان له بغلط نه ور کړی توجه د مصر شاعر ناشنا خبره کړي وې د ماشي وځته په ټول دنیا باندې ور تقسیم کسمو وکي مړ کم ایسه ورشي ماشین د ماشي ټول دنیا څه کوي ننګرهار څه کوي جلال آباد څه کوي دغه ناس ملګری چې په دې ځای کې درس کې ناشو په دې خلکو باندې ور تقسیم کې مړ زموږ شاسو به کم ایسه ورشي چې هغه لوی اخرت دې د وجه موږ بربادو دکانداری کې دروغ زمینداری کې دروغ په تجارت کې دروغ غیبتونه عمل کې کمزوري ریا پکې وي رسول الله تابعداري پکې نه خانو جدا دومره حیثیت نه لري او به چې دا ماشي وزر په ټوله دنیا باندې ور تقسیم کی او موږ هغه بدی شون دې لپاره بربادو یقین چې موږ به ډېر قمقل سادهګان خلک دې جهال بو پکار دا چې دا موږ غړنګ کو هغه څه ور باندې برابر هغه چې بجوړ کول کړ سلف سره تاریخ چې انسان کلو ګوري حدیث کې دا مرزي د الله نبی فرمایي چې سړی په دریاب کې خپل غوته کته کی او به دې د وګوري چې څومره وبدي پرې خطرې په نسبت سره د نور دریاب له د اخر ژوند دا ملګرو سره روانو د چلیو بچي پروت ودا بچو په درهم باندې واري یا رسول الله ودا موږ مفتم ناخلو لاجل هوانه علی اهل دا په خپل اهل باندې شپک دی کبدي کې روپې قیمت یو ملګرو بدل تنوي غرزولې اهلي وی قسم په الله چې د دنیا د دینم په الله باندې رسم کړه کیسل ډیره دنیا ورکړې شو سمانه ډیره مردار ورکړې شو نو دا څه کله به باغی کې صحیح طریقې استعمال نشي دې وجه حدیث کې دا مرجې دي دوه پښتنې دي کم ځنه دې ګټلې دا په کم ځنه خرچه کړي دا کدل ته دا یو والی یو رئیس د امنیت یو قومندان هغه اعلانو کې د پلاني باره کې سبب ته نه محکمه کې دا سوال او جواب کیږي چې خپل